تصور وکړئ په یوه اداره کې دوه کارکوونکي دي. یو هره ورځ پر وخت راځي، په اخلاص کار کوي، اصول مراعاتوي، او بل هره ورځ ناوخته راځي، کار نه کوي، بې نظمه وي، خو د میاشت په پای کې دواړه یو شان معاش اخلي. ستاسې په نظر دلته به څه پیښ شي؟ آیا ښه کارکوونکی به نور هم ښه کار وکړي که زړه ماتی به شي؟ نن درته وایم چې ولې دا حالت رامنځته کیږي او حل لاره یې څه ده. سلام رئیس صاحب، کولی شئ راته ووایئ د مکافاتو او مجازاتو سیستم څه شی دی؟ وعلیکم سلام. هو ولې نه. مکافات او مجازات هغه اداري سیستم دی چې له مخې یې ښه کار ته انعام ورکول کیږي او بد کار ته سزا ورکول کیږي. همدا سیستم دی چې اداره منظمه ساتي، عدالت تامینوي او کارکوونکي هڅوي. ډیره مننه رئیس صاحب. که چیرې دا سیستم په اداره کې موجود نه وي څه پیښیږي؟ کله چې په اداره کې دا سیستم نه وي، چاپلوسي زیاتیږي، بې نظمي عامېږي، ښه کارکوونکي زړه ماتي کیږي، مسؤلیت له منځه ځي او کارکوونکي وایي دلته ښه او بد یو شان دي. په رښتیا هم. اوس راته که دا ووایي چې مکافات څه ته ویل کیږي یا مکافات څه ډول دي؟ هو ولې نه. مکافات په دوه ډوله دي. یو مادي مکافات دي او بل معنوي مکافات دي. مادي مکافات لکه انعام شو، ترفیع شوله، ستاینلیک شو، او معنوي مکافات لکه ستاینه، اعتماد، د نورو په وړاندې یادونه. کله ناکله د رئیس یوه جمله کولی شي تر زرګونو افغانیو زیات ارزښت ولري. ډیره مننه رئیس صاحب. اوس که دا راته ووایئ چې مجازات څه ډول وي؟ مجازات هم باید منظم وي، نه احساساتي. د مجازاتو مرحلې: شفاهي اخطار ده، لیکلی اخطار ده، د معاش کسر ده، منفکي ده. که جدي سرغړونه وي په دغه حالت کې منفکي رامنځته کیږي. مجازات باید د خطا مطابق وي، نه د شخص مطابق. ډیره مننه رئیس صاحب. اوس کولی شئ دا راته ووایئ چې د مکافات او مجازات سیستم څنګه عملي کیږي؟ د مکافات او مجازات سیستم لپاره باید اداره واضحه لایحه ولري، کارکوونکو ته اصول بیان کړي، د ارزونې سیستم ولري لکه حاضري، کارکردګي، انضباط او داسې نور. همدارنګه اسناد وساتئ. همدارنګه بیطرفه کمیټه باید په اداره کې موجوده وي. که اسناد نه وي، عدالت نشي تامینېدلی. ډیره مننه قدرمن رئیس صاحب. اوس که راته ووایئ چې د مکافات او مجازات سیستم ګټې څه شی دي؟ کله چې دا سیستم په عادلانه ډول ترسره شي، کارکوونکي هڅیږي، نظم ټینګیږي، رقابت پیدا کیږي، همدارنګه کارکردګي لوړیږي او په آخره کې اداره قوي کیږي. کولی شئ راته ووایئ چې د دغه سیستم سترې ننګونې څه شی دي؟ د دغه سیستم سترې ننګونې چې په نتیجه کې دا سیستم ناکامیږي هغه عبارت دي له واسطې څخه، همدارنګه پیژندګلوي، د رئیس جانبداري، همدارنګه شخصي عقدې، بې عدالتي، او کله چې عدالت نه وي دا سیستم خپله په ظلم بدلیږي. ډیره مننه. اوس که دا راته واضحه کړئ چې یو ښه رئیس څه وکړي؟ ښه رئیس هر څه په سند ترسره کوي، شخصي احساسات لرې ساتي، ټولو سره یو شان چلند کوي، د کمیټې پریکړه مني او د اصلاح فرصت خلکو ته ورکوي. هغه اداره چیرته چې مکافات او مجازات عادلانه وي هلته کارکوونکي په زړه کار کوي، او هغه اداره چیرته چې دا سیستم نه وي هلته چاپلوسي، بې نظمي او کمزوري حاکمه کیږي. نو که ته مدیر یې دا سیستم جوړ کړه او که کارکوونکی یې د دې سیستم غوښتنه وکړه.